جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آثار د قیامت بیان کړي لیکن علی التعین هغه تاریخ چې دا ورځ به په کوم ورځ باندې بدا کوم تاریخ باندې بدا ورځ برپا کیږي دا سوا د خدای نه بل چاته نشته. روایتو کې راځي چې دا ورځ به د جمعې وي. قیامت چې په کوم ورځ برپا کیږي نو دا ورځ به د جمعې. الله دې امان راکړي چې اعلان د قیامت موشي او د جمعې ورځي او خلق چې ده ډرامو تا بلو پرنټونو تا دمانو تا دمو تا وادوی او ناس پی او قیامت په برپاشي چې د دې قوم حال بسي. یو خدا چې قیامت راغی او ته په سجده پروت دی په مانزه ولاړې چرته الله الله کې قیامت راغی او ته ډمو تناس دی ډرامو تناس دی وی سیارونه ګوري د دې جمعې په ورځ لږ دې شي تم خیال وکړه. پاکستان حکومت ډېر مهرباني کړې دي خو یو لوی مهرباني دام دا چې د ټول اتو ورځو ډمتوبونه جمعې ته راجمع کړي. نو حدیث کې راځي چې دا ورځ چې ده دا به د جمعې ورځ. اوس جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي؟ د دې ډېر وجوهات علماو بیان کړي. یو وجه دام ده چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات په عرفات کې شوه نو دغه ورځم د جمعې و. عرفات میدان ته هم ځکه عرفات وایي چې هلته تعارف شوه د بیبي حوا او د آدم علیه السلام پیژنګلي 300 کاله پس شوه نو هغې ته ځکه عرفات وایي. بیا د دې دا ملاقات چې شوه ده نو دغه ورځ تم د جمعې ورځ وه. بل دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې خلق پکې مانځه ته جمعتونو کې ډېر راجمع کیږي. لویه وجه علماو دا لیکلې ده چې دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې د ټول کائنات دنیا چې دا په دغه ورځ به راجمع شي او خدای ته به پیش نو دا ورځ به د جمعې. جمعې ورځ د خوشحالۍ ورځ نه ده او نه د ګډېدو ورځ ده نه د کنجرتوب ورځ ده. جمعې ورځ ډېره لویه د خطرې ورځ ده چې هسې نه چې قیامت پې برپا کېږي چې همدا جمعه نشي چل. عظمت یې بیا څومره دی؟ عظمت یې څومره دی؟ عظمت یې دومره دی چې د زیارت په ورځ نور پرېوتو نه رستو او د جمعې په ورځ نور پرېوتو نه مخکې په دې ټایم کې کم سړي نه ساه ووته هغه باندې به تر قیامته پورې د قبر عذاب نه. د جمعې د ورځې بزرګي او تقدس هم دومره اوچت یعنی الله پاک دې ورځې لا څومره لوی اهمیت ورکړی دی. حدیث کې راځي چې دا عذاب به څنګه نه په دې مړي چې د جمعې په شپه او جمعې په ورځ مړ شي. وایي داسې به نه وي چې یو جمعه باندې دې مړ شو نو دا جمعه به بلې جمعې ته شپاړي چې بله جمعه راشي هغه جمعه به وکالت کوي چې نه د صاحب په ما کې خطلې وه
خبردار چې عذاب نږدې را نشي هغه جمعه به بلې جمعې ته وسپاري تر قیامته پورې به په دې سړي د قبر عذاب نه د جمعې عظمت هم بیا دومره اوچت عزیزانو په ټوله هفته کې د 2 ورځو عظمت ډېر اوچت دی یو د جمعې عظمت او یو د پیر د ورځې عظمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت اقدس چې دی د پیر په سحر شوی او بیا وفات هم د پیر په ورځ شوی نو د پیر ورځ او د جمعې ورځ په دې اتو واړو ورځو کې ډېرې لویې د شان ورځ نو عزم دا کولو چې علت تعین تاریخ د قیامت معلوم نه دی لیکن چې کله برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي او برپا کیږي به څنګه اقتربت الساعة وشق القمر اقترب ماضی صيغه چې الله دې یو شی د پاره وای د دې دا معنا ده چې قیامت تیر نه ده اقترب دا معنا چې داسې وګڼه لکه چې دا ورځ تیر شي وي تیر شوی شی یقیني په نسبت سره راتلون کی شي تا نو اقترب ماضی صيغه ځکه ویلا چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شي ډیر نږدې ده ارسنه هیبت به څومره هیبت به دومره قران کریم دغه ورځ هیبت بیان کړی دی یوم یجعل الولدان شیبا دا به دومره سخت ورځ دومره سخت ورځ وي چې د ډېر هیبت نه به الکان پکې سپینګری شي الکان به سپینګری شي او السماء منفطر به اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او پزمکه به وګوري دا د انساني عقل خبرې نه دي اسمان به مات شي د ډېر هیبت نه به ملایکی د اطراف ته منډې ووهي اسرافیل علیہ السلام بش پہلے ہوگا گئی پاش پہلے کی بچے ہوئی پاش پہلے کی بوئی چو زڑو شو غخو او زڑو شو اڈو کو تیار شئی اور اپا سے د پارا د حساب د چا د بدن غوخه او اډو کی چار زه تر رسیدلی دا سه د هوا کې براوالو او جسم به مرکب چې دا څنګه یې داسې به جوړ شي او روان اوس کافرو بچوي پیغمبر چې دا خبره قران وکړه هغه وی چې اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد مونږ چې مړ شو او خاورې ری شو بیا را ژوندي کېدل دا زمونږ عقل نه مني قرآن راغی چا يحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ستا دا خیال دی چې ستا دا اډو کې به بیا برابر نه کړم راجمع بیا نه کړم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اډو کې دی راجمع کول خو پرې نه چې دی ګوتو کې دی دا نری کرخي چې دی دا بمرانه لاندې باندې نشي اوس حیران کن خبره درته بلو دې استاد څه په ډب یې دې ګوته کې کداسي په خردبین باندې وګورئ نری نری کرخي شته بګي دې ګوتو په کاغذ ګوته لگاوا د پلارو لگاوا د زویو لگاوا د خزیو لگاوا د مورو لگاوا د پلارو لگاوا وغیرہ وغیرہ پردای ګوته و لگاوا
کروڑونو ګوتې ولګوه د هر یو ګوتې کرښې چې دي د یو بل نه به مختلف دا یو دا د ګوتو کرښې دي دا هم د یو بل نه به مختلف اوس وګوره بل حیران کن خبره بله وګوره ته سړی ستا ښځه ده بچی دی شوی دی صاحبه اته شوی دی یا لس شوی دی یا شپږ شوی دی یا ستا یوه نطفه ده والسماء وخشا والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق انسان دې دا خیالو کې چې دا ما د څه شي نه پیدا کړی دی دا انسان دې ځان ته وګوري لکه دا تسمار خان چې اوس ځان ته وایو په پنجو داسې ګرځي لکه د کارغه په شان دې د سوټای زوی ته ووایه چې فلینظر الانسان مما خلق ته دې ځان ته وګوره چې ته ما پیدا کړی د څه شي نه بې ادبي دې معافي دغه نطفه چې دا ته پیدا تا ته په لاس کې اچوم ته به وسټي او به سټي ها دغه ساس کې چې دا ته پیدا دا درته په لاس کې اچوم او به سټي ولی څه شي ها پړی تا دا نو تپاکی بیا دغه نطفه چې دې سره یو ځای کېږي او د مور په رحم کې او هغه دواړو نطفو نه بیا ته جوړېږي هغه د مور د رحم نطفه تا ته په لاس کې اچوم ته به وسټي هغه نطفه مو ګوره او دا ته چې ته پیدا یې دا مو ګوره نو چې د پلیتې نطفې نه پیدا یې خو د پلیتې بچیه نو سړیتوب زده کړه کنه تاسو خیال فلینظر الانسان مما خلق انسان خود خدای وی دا خیالو کې لګ چې دا پیدا د څه شي نه دی خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب دا هغه دوه نطفو نه می پیدا کړی دی چې د پلار د ملا نه راځي او د مور د سینو نه راځي دیتا سوچو گئی تو دا حیران کیا خبر نه ده دو ساس کی یو د مور رحم کې دی او یو ستا د پلار په ملا کې دا دو ساس کی د مور په رحم کې یو ځای کی او پاغه رحم کې ته اوس ما ته وایي چې کومه ډانچه ستا جوړه شوې ماشوم چې څه وخت کې را پیدا شي د مور نه ته ورته ګوره دا د سترګو مشینری چا دننه نه استوا د دې بڼو دا مشینری چا دننه نه استوا د دې اډوکو دا مشینری چا دننه نه استوا دا د دې ګوتو دا قالب دننه چا دننه استو دومره غوندې د پوکانې عمر رحم دی او د پوکانې عمر رحم کې څومره خسته ماشوم د دوه ساس کو نه جوړ دي ته د انساني عقل رسېږي کې دي دین زیات حیران کن شی بل څه شی بیا په کومه لاره چې راوباسي عقل ورته حیران قرآن څه وایي چې د مور په خېټه کې دی جوړ کما نو د بار راتلو د پاره دی بیا څه پروګرام جوړ کم ثم السبیل یسر ا د بار راتلو لارم درته آسانه کړ تیر ورځو کې یو سړی را باندې پیښ شو نو موږ سره بجلیګر کې و
اوس زما جماعت نه بار داسې مخامخ ټټای چې ټټای وي نو ټټای کې چغې دي چې وای وای خلکو ورمنډې کړې چې هلکه څه چل دی ویلې غول راکن ختي او رانوځي اخر چې خلک ورله ویله لکه چغې مه واخدی دی بیا خو باسه خو چې یو ولا په دې ولو زور کړی چې په ولو زور کړی دی نو هغه چې کړي دي دمره غوندې پچه تېوتې ده دمره پچه چې پې زه ورغلم زما هغه وخت کې لیونی غوندې هلکه څه چل دی ویلې دا پچه راکړه اړکې مې سوچ کوله د مولاتوب په ډانچه مې واچو چې دومره پچه یې پکې نښلولې وه څومره چغې والي چې ټول بجلیګرې را خبر کړ دا دومره غټ ماشوم چې په کومه لار قدرت راوباسي تاسو هغه چغې چېرته اورېدلي دي ولې خدای ویلي دي چې ثم السبیل یسره زه چې ماشوم د مور په خېټه کې جوړ کم نو بیا د بار راتلو لارم ورته زه اسانه کړم بې تکلیفه راشي دا د حیران کن خبره ده که نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د الله هره کارنامه چې ده ا د انساني عقل نه بار په شپېلی کې څه ووایي اسرافیل زړو شوو غوښو زړو شوو هډوکو تیار شه عزیزانو یک دم به په دغه ورځ دا ځمکه د تانبیش او دا یوه ورځ به وي څومره د حساب 50,000 کاله کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کال علماء وایي چې 50,000 کاله داسې نه د هغې زمانې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر یوه میاشت به د دې میاشتو د 50,000 میاشتو عمر یوه ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځ عمر خو دې له لږ ضربونه ورکه بیا ته ما به پوهې چې دا یوه ورځ به کروڑونه کالی کروڑونه کال ځمکه به د تانبي وي نور به یو نیزه اوچتي د هر سړي د خپو غوښې به په ځمکه پورې پاتې کېږي او سترګې به تندي ته وتښتي د ډېر یرې او هیبت نه او مازغه به په سر کې د وریجو په شان خوټ کېږي بیا به بورډونه لګېدلي بورډونه د هرې ګناه خلقو به ځان ځان لډلی د زناکارو ډله به جدای بورډ به لګېدلی هذا جماعت الزنات دا د زناکارو ډله ده د غلو ډله به جدای هذا جماعت السرقه د هر چا به خپله خپله ډله بیا به دا ډلې ډلې خدای ته پیش کېږي کروڑونه کال عزیزانو غم د دې پکار چې په دغه ورځ به مونږ کوو څه او دام په سر ده یو بزرګ د بل بزرګ په قبر تېرېده پوښتنه یې ترې وکړه چې سال دی هغه د لاندې نه ورته اواز وکړو پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي سکندونو خبره ده کنه اوس تاسو ته څه پته ده چې د جومات نه وځئ چې کور ته به ژوندي رسئ که نه به شته ورته پته لاره کې غړز اکسیډنټ یې وکړو خلاص هارډ یې فیل شو خلاص کم شی دی چې د هر شي نه نږدې دی هغه صرف مرګ دی د هر شي نه نږدې نه ځوان ګوري نه هلک ګوري نه زوړ ګوري نه بوډا ګوري خو ټک پړک دا شی زمونږ په سر دی او د دې غم په کار دی غم یو شی دی یو شی څه شی دی
چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړې چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې د خطر لار کومه یوه ده دا لار د قیامت چې دا ته ور روان دا د خطرې لار چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي عادتي توبه څه ته وایي یا الله توبه یا الله توبه یا الله نه په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونا سوحا غوندې توبه محکم سوګند نکړي حلال حلال ګڼه حرامو نه پرهیز کا مدام حلال حلال ګڼه حرامو نه پرهیز کا مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوشخوند نکړي حلال حلال ګڼه حرامنا پرهیز کا مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوشخوند نکړي ته به په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې اک بک به ولاړ هیڅ څوک به دله نږدې نه راځي رور لار قرآن دا هم ویلي که يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه ادا سے ورځ ده چې سړی به ضرور نم لري لري منډي وي د ښځې نه به هم لري لري منډي وي د پلار نه به هم لري لري منډي وي د مور نه به هم لري لري منډي هلکه ولې منډي وي وروره که د ده څه په کار شو ما نه غواړي که ما سره نه زه به بیا چا نه غواړم